بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یی، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترمو، دا نننۍ وظیفه د الف لام میم یوه ډیره خاص او عظیم الشانه وظیفه ده. زما عزتمندو چې د ستاسو څومره د لوی نه لوی حاجات وي او د غټ نه غټ مشکلات وي او پریشانی وي، نو الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره د ستاسو دغه ټول حاجات چې ناممکنه حاجات ولی نوي، کریم رب به درته پوره کی او دغه مشکلات او دغه پریشانی به الله جل شانه ختم کی. او که د ستاسو څه ضرورت وي، هغه ضرورت که د ستاسو چا انسان سره وي یا د الله جل شانه سره د ستاسو څه ضرورت وي، ندی خاص الخاص وظیفې په برکت سره به کریم رب د ستاسو تمام ضروریات پوره کی. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي او دا چینل به لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ. د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی د پاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان د نور خپل الفاظ تاسو منشن کړئ او ولیکئ. د لپاره چې ماته حوصله افزایی ملاويږي او نور ډېر خپل وظایف ز تاسو ته په دې چینل کې راوړم. محترمو، که چېرې تاسو د الف لام میم د طاقتور او عظیم الشان وظیفه کول غواړئ، نو ویډیو اخره پورې ګورئ او نیمه کې پریزئ یا ما سکیپ کوئ ما. محترمو، دا د الف لام میم وظیفه ډیره پاورفل او طاقتور وظیفه ده. که د ستاسو یو ناممکنه حاجت ولی نوي چې د هغې پوره کېدل د ستاسو په تصور کې هم ناراضي چې آیا زما د حاجات په پوره شي او کنه، نو محترمو، د دې الفاظو په مقابله کې زمونږ حاجات او زمونږ مقاصد هیڅ هم نه دي. ځکه چې دې حروف ته حروف مقطعات ویل کېږي چې دا د الله جل شانه د کلام پاک یو حصہ ده او مستقل د قرآن پاک یو آیات مبارکه ده. محترمو، د دې حروف مقطعات او فضائل به تاسو اوریدلی وي چې د دې څومره فضائل دي. دا حروف د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او د الله جل شانه په منځ کې یو راز دی. زما عزتمندو، حدیث شریف کې راغلی دی، نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای چې زه دا نه ویم چې الف لام میم یو حرف دی، بلکې الف ځان ته حرف دی، لام ځان ته حرف دی او میم دا ځان ته حرف دی. نو چې په هر حرف باندې لس نیکه ورکول شي، نو په یو پیرا الف لام میم ویلو باندې 13 نیکه شوي. نو زما محترمو، د دې د الفاظو ډیر زیات برکات دي. محترمو، که چېرې تاسو خپل حاجات پوره کول غواړئ، خپل مقاصدو کې کامیابی غواړئ، نو دې حروف یعنی د الف لام میم دا وظیفه صرف او صرف 3 ورځې تاسو کوي، تاسو په خپل ژوند کې انقلاب محسوس کړئ. زما عزتمند، اوس راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم. زما عزتمندو، د دې وظیفې کولو د پاره څه خاص ورځ مقرر نشته، بس چې په کومه ورځ تاسو دا وظیفه شروع کول غواړئ نو شروع کولی شئ. او چې کله مو زما عزتمندو شروع کړه، نو بیا به 3 ورځې په مخه باندې تاسو جاری ساتئ. او دویمه خبره دا ده چې د ورځې نه څه ټایم هم تاسو ته موقع ملاویږي، نو دا وظیفه او دا عمل تاسو کولی شئ. طریقې دا ده زما عزتمندو چې د ټولو نه مخکې به 3 پیرې تاسو درود شریف ووایئ.
پړومبه رز باندې به تاسو 7000 مرتبه 2000 پیرې به تاسو الف لام میم الف لام میم الف لام میم دې طریقې سره به تاسو وای زما محترم صحیح الفاظ ادا کولو سره صحیح لهجه سره به تاسو دا وای دا نه چې تاسو زر زر وای الف لام میم الف لام میم الف لام میم محمدونه پدې کې نه وای نو زما محترم په تسلی سره تاسو د دې ورد وظیفه وکړئ پړومبه رز باندې به تاسو دا وظیفه وکړئ او اخره کې بیا درې پیرې درود شریف وای په دویم رز باندې بیا 7000 مرتبه 2000 پیرې به تاسو د دې ورد وظیفه به تاسو وکړئ په دریم رز باندې بیا 7000 مرتبه 2000 پیرې به تاسو د دې بیا ورد وظیفه وکړئ کله چې زما عزتمندو تاسو درې ورځې دا وظیفه تاسو وکړله نو دا شوي 21000 مرتبه 21000 پیرې به د دې ورد وظیفه دا مکمل شي نو زما عزتمندو هم د دې په دوران کې د وظیفې کولو دوران کې یعنی 3 ورځو کې دننه به تاسو ته یو سوالګر راشي کراغلو نو هغه ته به چې سس تاسو د وس نه کېږي تاسو ورته ورکړئ او که د 3 ورځو کې سوالګر تاسو ته رانغو تاسو نه سوال نکو نو آینده جمعې پورې به تاسو بیا انتظار وکړئ یعنی اوس تاسو دا ویډیو وکتله دا وظیفه مو اوریدله د منګل ورځ ده د پنځم ورځ ده نو بیا بود او جمعرات پر ورځ به تاسو صبر وکړئ یا په کوم ورځ باندې تاسو شروع کول غواړئ نو یو هفته به تاسو صبر وکړئ پاغي کې به تاسو ته خامخا سوالګر په هفته کې دننه به تاسو ته راځي اول به 3 ورځو کې راځي که 3 ورځو کې رانغلو نو بیا به یو هفته انتظار کوي او که چېرې هفته پس هم رانغو نو بیا به زما عزتمندو هفته پس به تاسو 11000 مرتبه 11000 پیرې به بیا تاسو ووایئ خو زما عزتمندو د مزې خبره دا ده چې په یوازې باندې هم تاسو دا وظیفه کولی شئ او نور کسان هم تاسو ځان سره په دې کې مرګري کولی شئ یعنی که 2 وي که 3 وي که 4 وي که 10 وي نو په ټول کسه باندې هم تاسو دا وظیفه کوئ خو زما عزتمندو زما تاسو ته دا مشوره ده چې تاسو په ګڼو کسانو باندې دا وظیفه وکړئ نو زر به دا مکمل شي ځکه دا 2000 پیرې ویل دي خامخا په دې باندې به ټایم لګي زما محترمو کله چې مو دا وظیفه وکړله 3 ورځې مکمل کا نو صدقه به تاسو ضرور ورکوئ سوالګري له به هم کوئ د سوالګري نه علاوه چې سس تاسو وسوي نو تاسو به غریبانانو سره مدد وکړئ د خپل وس مطابق زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډیره زیاته خوښه شوې وي که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره تر هغه وخته پورې ماته اجازت راکړئ د لوی الله په امان